تازه خبر چینایانو هم د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې مراسمو کې ګډون وکړ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د طالبانو اړوند رسنیو دغه عکس خپور کړی او وایي په بیلابیلو اقشارو سربیره چینایانو هم د دوی د کډوالو چارو وژل شوي وزیر خلیل الرحمن حقانی د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. بلخوا په هلمند کې ترافیکي پیښه کې 6 تنه وژل شوي دي. راپورونه وایي د هلمند د باباجي په سپین جومات سیمه کې یو فیلډر موټر لوی ویالې ته غورځېدلی او پیښه کې 6 تنه وژل شوي دي. په قربانیانو کې 2 نارینه، 2 ښځې او 2 ماشومان شامل دي. په وروستیو 3 کلونو کې ترافیکي پیښو په هیواد کې د مرګونو یوه خونړۍ رامنځته کړي، خو تر اوسه ورته د مخنیوي لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړی خبر. تر بیا مو په الله سپارم. ښې چارې